حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ یو صحابی دے مہران بتاوي نو خپل مهران دی یو ځل بلا سامان پسر را چولیو نو رسول الله مبارک وتوی لکه ته کیشته انت سفینه ان انت الا سفینه هغه بس رسول الله مبارک د خپل د نوم ما توای بل بناله د خپل واقع په خپل بیانای وی را روانو ما د قافلې سره لکه اخواشم چرالم قافله تلوا تلم خدای قافله په کومه لاړه چې په پسې تاسو مې کوي داسې چې لاړم په ځنګل ورله مړو تاسو کو نه لار مې غلطه کړه په داسې خطرناک ځنګل ورلم چې بیا لارم ختمه شوه او خدای دا بس کېږي دا ټول زمري او شرمخان دی او تیاره شپه م راله اوس خو پیاده وتیم نشم ته بس کېږي خدای دومره یارې واغېشتم چې رپېدم او دې کې یو زمری راغځي ولیدم اور راتلو سره په ما شغله شو اوس به څه کوي دلته نه توره شته نه غشی شته نه نیزه شته نه ډانګ شته اوس زمري نه باید په ډانګ سینګ پلان خلاصې یا اوس سیدې ووایې بس یو بوټېنې غوندې سبب ٹھیک دا اللہ نم سوال کئی لیکن دل تک یہ پٹینے غندے سبب استعمالی راشا کبھدے چاہتا بچوں ناشنا سبب زمری تو زمریا ما پیجنے زد رسول اللہ مبارک صحابی ما گوارے چی غزیر و نخوازے دقا سے زمری اترے قدم امراوانا غشت بدی خو پوی شو ڈاٹا شو چی دما دی پٹینے خبر خوکارو کو زمری راغی لکه دا کورنۍ سپی چې بنده ته لکې ترنګی دقه سې راغی لکې ترنګی خوا کې ورته تاویږي ډاډه شو ګوره الله ته نه وایي چې الله ما ته لاره وښایه اگر چې پکار ده چې الله نه سړی سوال وکړي داسې لیکن سبب استعمالي زمریا قافله رانه روکه شوې ده ما ته خپله قافله را پیدا کا نو زمرو ته قافله معلومه اسینګه د دې دا پوزه باندې چې دا سا علي که نه نو دوی ته په دې پته لګي چې کوم ځای څاروي دي او په قافله کې ساروي خامخای ښکار پدې دا زمری بس پیمې وای 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 نو په دې سپیمو په دې سونګ الله پاک دوی ته خی کې دې خوا ساروي دې ښکار ستا دې طرف ته نو دی پسې ځي ګرځي نو چې دی ورته ووایي قافله کوم دی قافله کې خو ساروي وي ساروي خو دې په سونګ معلوموي نو یو خوا بل خو سپیمې والي 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 او ناګهانه روان شو او حضرت سفینه وایي راته خپه خوا د جنازه را پسې دې مخکې زه ورپسې دې مخکې ورپسې چې کله دوه لارې راځي نو دې په یو لاره ځي زه ورپسې یم او چې زه کله ستړی شم نو کینم دې م راته کیني چې د پاسم دې روان شي په یو ځای ته ورسولم نو وی هلته کې لارې راته سیده کړه نو دا لارې په غاړه دې ودرېده او ما ته یې داسې خپه وواله چې داسې ځه نو وی چې لږ مخکې رالم نو خپلې قافلې سره میلاو شوم نو راغی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے الو دا اللہ رسول دغه چل شوی ګوره خپل وس سره خپل سبب استعمال بس او چې دنه مکمل لا پورا شوا اسباب کار پریری ما تاسو ته وی چې په سبب کار نه کیږي بیا ما نتیجه لا چا په لاس کړه ډاکټران هم دغه سی وی بابا وی بس بچے میرے دی پلار دی نور علاج نشتا بس نور د خدای نه غواړي بس که خدای والا مقرر کړي خو ټیک بشي یعنی زموږ په کتابونو کې د جون ختم خدای نه غواړي